سلامونه جاوید بختیار یم. لکه تیر درس کې چې موږ او تاسې کریټ وایو، بیا تر هغه مخکې موږ او تاسې ډیلیټ ویلی وو، بیا له هغه نه مخکې موږ ډیټا ریټریو یا پیچ کول وو. مثال ریکارډ سیټ ته به هم د اکسس نه ډیټا راوړله، بیا به هم اکسل کې ډسپلی کولو په یو شیټ کې. نن اپډیټ کاروو، هغه هم بیس آن کرایټیریا باندې. ځکه کرایټیریا حتمي شرط ده، که کرایټیریا نه وي نو کمپلیټ ټیبل اپډیټ کیږي. نو د دې لپاره چې ما سره دلته په اکسس کې دا یو ټیبل را سره موجود ده، دا ام پی ټیبل ده او په دې کې سیلري ده. زه ورته وایم هغه سیلري چې تر 1000 نه لوړې دي، لکه مثال 4000 3000 5000 او 2000. نو هغه سیلریانې چې تر 1000 نه لوړې دي، نو د هغو سیلري باید 1200 شي. نو دا به زه څه رقم کاروم؟ دلته ما سره اکسل کې دا بټن ده یا شکل مې اخیستی، دې ته ساین ماکرو اخلم او دې ته نیو ماکرو اخلم. او یو مهمه خبره چې هغه باید د دې ریفرنس کې باید د دې اکټیو ایکس کنټرول اضافه شي، نو هغه دغه زه را سره اخلم، پکې ټیک مارک کوم او اوکې کوم. او د دې کنیکشن د ایډیو ډي بي یو اوبجیکټ جوړوم، ډایم کام از ایډیو ډي بي ډاٹ کنیکشن سیټ کا کنیکشن اکول ټو نیو ایډیو ډي بي ډاٹ کنیکشن. کنیکشن را سره اوپن کوم، په سیم ټایم کې هغه ته سټرینګ د کنیکشن هم پاسوم. دلته راځم پرووایډر اکول ټو microsoft.ac.oled.16.0 بیا سیمی کالن د دې ډیټا سورس ورته ښیم، او سورس یې بیا زه ورته سی ډرایو کې دی ما سره ډاکومنټ کې د ډیټا، بیا هلته یوزرس دي او بیا په هغه کې جاوید ده که نه، او بیا په هغه کې ډاکومنټس ده، او بیا په هغه کې ډیټا بیس 1.accdb او دا بلاک کوم کوټیشن نه. اوس د اسکیول کیوري چې د اپډیټ لپاره کاریږي هغه جوړوم، ډایم اسکیول از سټرینګ او اسکیول اکول ټو دلته راځم اپډیټ کا ام پی سیټ کا سیلری مساوي کله 1200 سره ویر سیلری اکول ټو 1000. بالکل سمپل. که تاسو بیس آن کرایټیریا کاروئ، دلته به راسئ دا کوټیشن اینډ ساین او دلته به مثال هغه پارامیټر یا سیل ور وښوئ. که فار ایگزامپل زه غواړم دلته یو انپوټ باکس واخلم، ای اکول ټو انپوټ باکس، او په هغه کې یا کوم رینج ورته اخلم، مثال شیټ 1 کې یو رینج، نو بیا رینج ورته اخلم یو، او بیا دلته ډاټ ویلیو اکول ټو. بالکل سمپل ده. نو زه راځم دلته راځم زه 1000 ورته اخلم، نو هغه سم جوین نه ورسره کوم، انساید دې کې اخلم، نو بس دا سمپل کار ده. راځم دلته کنیکشن ډاټ ایکزیکیوټ کوم او اسکیول کیوري فقط ورته پاسوم، او کیوري نه بعد بیا سیټ کا کنیکشن اکول ټو نوثینګ سره خلاص. ځکه چې هغه کوم انسټنس ریم کې جوړ شوی ده د کان په نامو، هغه له ریم نه څه ورکوم، بس په دې کلیک کوم او په دې کلیک کوم. دلته مشکل نو ویلیو ګیون فار ون اف مور ریکوایرډ پارامیټرز، یو پارامیټر دلته غواړي، نو دلته به زه ای ورته پاس کوم، او هغه کوم ریټرن ټایپ ماته راکوي هغه به زه په میسج کې واخلم. دلته به راسم او په دې به کلیک وکم، ښه زه اسکیول پاسوم انف په دې طریقه سره. زه دلته راځم دې کې پرابلم ده، زه دا سټاپ وم، بیا دلته نو دې کې بیا دا ریټرن ټایپ راکوي، نو اسکیول ورته پاسوم، ای ورته پاسوم، چې کوم یې کار کوي که نه کوي. سیلري سپیل را سره غلط و، بالکل زیرو اپډیټ شو، باید کاونټ یې کمپلیټ را کړی وای. موږ چې کوو چې اپډیټ دي که نه زیرو اپډیټ شو، نو دلته کرایټیریا چې کوو موږ ورته وایي سیټ کا سیلري 12 سره ویر سیلري اکول ټو 1000 سره. نو دلته اوس څه مشکل ده، موږ چې کوو سیلري 1000 سره اکول نه، غلطي په دې کې ده چې ګریټر دین 1000، او دا هم سټاپ او دا هم رن. 4 ریکارډونه اپډیټ شولو. راځم دلته او دا د ځان یو ځل کلوزوم، بیرته یې له سر نه اوپن کوم، 1200 1200 1200 1200
نو زه وخت نه لرم چې ډېر وخت ویډیو ایډیټ کړم، نو بخښنه غواړم که چیرې دا تاسې وخت نیسي، یوه غلطي پیښیږي، نو ما سره دا ټایم ډېر کم وي، نو زه فقط دونه وخت ولرم چې ویډیو وکړم.